د سترګو د زنا 15 نقصانات دي او دغه نقصانات خو په غور سره واورئ او یاد یې کړئ، د دې نه ځان وساتئ. اول د الله رب العالمین نافرمانی کې مبتلا کېدل، دویم خیانت کې مبتلا کېدل، دریم د ملعون خطاب مستحق جوړېدل، څلورم د الله رب العالمین د عذاب او د غضب مستحق جوړېدل، پنځم زړه کمزوري کېدل، شپږم دماغ او عقل کمزوري کېدل، اووم مثانه خرابېدل، اتم سرعت انزال بیماری کې مبتلا کېدل، نهم ناشکرۍ کې مبتلا کېدل، لسم نظر کمزوري کېدل، یولسم نسیان کې مبتلا کېدل. یو سړی د ایمانه هیره ډیر کیږي، مانه قرآن هیریږي، مانه سبق هیریږي، ولی د سترګو زنا کوي. یولسم نسیان کې مبتلا کېدل، دولسم مخبرونه کېدل، دیارلسم زنا کې مبتلا کېدل، څوارلسم مشت زنۍ مرض کې مبتلا کېدل، او پنځلسم په اخیره کې چې کله دا د دنیا نه ځي بې ایمانه به د دنیا نه رواني، ایمان به ورسره نه وي. تاسو ته ما ویلي څوک چې د سترګو زنا کوي هغه به د دنیا نه بې ایمانه ځي، ایمان به ورسره نه وي، خالي به راوالي. د دې نه به ځان ساتئ، د دې نه به ځان ساتئ. یو حدیث شریف درته وایم، مخکې جمعه مې هم ویلی، کنز العمال کې دا روایت دی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث قدسی دی، رسول الله مبارک بیانوي خو الله رب العالمین طرف ته نسبت کوي. وی الله رب العالمین څه وایي؟ چا چې زما د یری د وجې نه خپل نظر لاندې که، من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا، چا چې زما د یری د وجې نه خپل نظر لاندې کړلو و زه به ورته داسې ایمان باندې بدل کما چې دغه ایمان خون به دا په زړه کې محسوسوي. سبحان الله. مولا علی قاری رحمه الله مرقات المفاتيح کې وایي کله چې چاته د ایمان خون نصیب شي، الله اکبر، د ایمان حلاوت ورته نصیب شي، لا تخرج منه ابدا، دا به کله هم د زړه نه ونه وځي. نو چې کله یو انسان د الله رب العالمین د یری د وجې نه خپل نظر لاندې کی، دا سړی دا به د ایمان حلاوت ورته الله رب العالمین نصیب کړي، او دا سړی چې کله د دنیا نه ځي دا به د ایمان سره دنیا نه رواني.